د ماخوږو ورونو، الله تبارک و تعالی په سورة حجرات کې 10 نمبر آیات مبارک کې فرمایي: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. په دې آیات مبارک کې الله پاک درې عظیم مطلبه بیان کړي. لومړی مطلب دا ده چې ټول مؤمنان که په شرق کې دي که په غرب کې دي، که په شمال دي کورې د ځمکې کې دي که په جنوب کې دي، که تور دي که سپین دي، که عرب دي که عجم دي، دا په ایمان کې او په عقیده کې سره ورونه دي. اخوتون ورونه دي. او الله تبارک وتعالی دوهم فرمایي، دوم مطلب دا ده چې فاصلحوا بین اخویکم، تاسې روغه جوړه کوئ، اصلاح کوئ په مابین د خپلو دوو ورونو کې. اشاره په اخویکم کې الله تبارک وتعالی دې ته کوي چې دا انسانان چې په مخ د ځمکې باندې اوسیږي، بالاخص مؤمنان، دا ورونه دي. که هر څومره د دوی ترمنځ لانجې راځي، دعاوې راځي، خصومات راځي، خو دوی په اصل حقیقت کې ورونه دي. نو د دوو ورونو ترمنځ باید اصلاح وکړي. نور مؤمنان باید صلح کې وکړي. دا دوهم مطلب سو. دریم مطلب الله تبارک وتعالی فرمایي: واتقوا الله لعلکم ترحمون. وویریږئ له ګرفته د الله، له عذابه د الله، نو ښایي چې په تاسې باندې رحم وسي. که تاسې د الله له نیولو له مؤاخذې څخه وویرېدئ، د الله د حدودو، د رالېږل سویو حدودو، د بیان سویو حدودو چې د حضرت فخر کائنات خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په توسط باندې سپینه لار او توره لار، پاکه لار او ازغنه لار، حقه لار او باطل لار راته معلومه کړي، که تاسې د هغې پابندي وکئ نو په تاسې باندې به رحم وسي. دا درې مطلب الله پاک په دې آیات مبارک کې بیان کړي. زما مقصد دا ده چې ټول مؤمنان ورونه یو، او د موږ د تاسې په خاوره کې نن سبا الله عز وجل یو عظیم نعمت خپل را باندې پیرزو کړی چې اسلامي نظام ده. نو د دې اسلامي نظام شکر باید ادا سي. د دې اسلامي نظام په شرعیاتو کې او په معروف کې اطاعت واجب ده او فرض ده او لازم ده، او تخلف و مخالفت دا د الله د عذاب د پاره دعوت ورکول دي، د الله عذاب ته دعوت ورکول دي. الله تبارک وتعالی د موږ له ټولو هغو فتنو وساتي چې کفار د موږ ازلي دښمنان دي. هغه لمنې ورته وهي، هوا ورکوي او پیراپاروي هغه احمقو ناپو انسانان په مختلفو نومونو او بهانو باندې. نو الله دې موږ خپلو مؤمنانو ته، خپل د وطن مسلمانانو ته سالم عقل ورنصیب کړي او پرته تدبر و فکر ورنصیب کړي. تقوا او ویره د الله ورنصیب کړي. د اخوت او د ورورګلوي جذبه د الله پاک پکې پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت کې وایي، ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې داسې فرمایل: من خرج من الطاعة، څوک چې له طاعته د مشروع امر څخه ووځي، وفارق الجماعه،
او جلا سي ګوښه سي او څنډې ته سي څنګ ته سي له جماعت د مؤمنانو له ټولنې د مؤمنانو فماته نو دی په همغه حالت کې ومري ماته میتتن جاهلیتن نو دی مړ سو په مرګ د جاهلیت باندې مړ سو یعنی دی په داسې جاهلانه انداز کې د ده مرګ راغی لکه یو څوک چې بلکل کوم دین ته او کوم شریعت ته معتقد نه وي نو د ده مرګ په مثل د همهغو کسانو ده ځکه هغه خلق چې له دین سره تعلق نه لري له دین سره تعهد نه لري او له جماعت د مسلمانانو سره بیعت نه لري هغه انسانان خو کفار دي نو د دغو کفارو په طور باندې دوی گویا د دوی مرګ هم راغی نو دوی په مرګ د جاهلیت باندې مړه سول او فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من قاتل تحت رأية عمية من قاتل تحت راية عمية یا عمیة په کسره او په ضمې د عین سره دواړه مشهور لغتونه دي یغضب لعصبة چې دی غضب و غصه کوي دښمني کوي د قوم په خاطر باندې او یدعو لعصبة یا بلند رو دعوت کوي خپل قوم ته د قوم صف لویوي او ینصر عصبیة یا عصبة یا مدد و مرسته کوي د قومیت په تقاضا باندې نور د حق و د باطل موضوع مسله په منځ کې مطرح نه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فقتله دا کس که په دغه حالت کې قتل سو ووژل سو چې دی یا غضب و دښمني د عصبیت دپاره کوي د قومیت دپاره کوي یا دعوت و بلند عصبیت ته کوي یا نصرت د خپل عصبیت و د خپل عصب کوي بې له لحاظ د حقیته نو دی که په دغه حالت کې ووژل سو فقتلة جاهلیه د ده دغه قتل د ده دغه وژنه هم لکه یو جاهل و بېدینه انسان چې له دنیا چه تیر سو ولاړ او ووژل سو په باطل سب کې ووژل سو نو د ده هم دغه مرګ و دغه قتل په همهغه اندازه باندې ده الله تبارک وتعالی دې له دغه فتنو وساتي د موږ خپلو ټولو مؤمنانو ورونو ته دا دعوت ده چې که هغه هزاره ده که هغه ازبک ده که هغه تاجک ده که هغه ایماق ده که هغه ترکمن ده که هغه پښتون ده که هغه پشهیي ده که هر قوم او هر صنف هرې حصې ته منصوب ده نو هغه په همدغه کلمه باندې سره ورونه یو چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دغه واحده کلمه باندې سره جمع سو او د هغو ازمویل سویو دښمنانو او د هغه ازمویل سوو او باشانو چې په کلونو کلونو بلکې په لسهاوو کلونه یې د مظلومو بیچارهو مؤمنانو مسلمانانو وینې وزبېښلې په قتلونو باندې د هغو لوبې وکړې په سرونو د هغوی لوبې وکړې د کلو کورونو په ورانولو باندې یې لوبې وکړې او خپله د مزو د چرچو چښتن سو د بل د کور په ورانولو سره په خپله د مزو چرچو چښتن سو د نورو د اولادونو په وژلو سره او اوس هم په خارج کې او په دې باندې کې ورته ناستې په خپلو ډېرو ژوندو کې او په مفشنو محلونو کې او په عیشي ژوندونو کې چې هر قسم عیشونه هغو ته تیار دي خو دغه بیچاره او مظلوم ملت و ولس هغه دې ته پاره چې ها تاجک محکوم سو پښتون محکوم سو هزاره محکوم سو او پلان محکوم سو د پلان سیمې خلق محکوم سول مظلوم سول د هغو په حمایت کې راپورته سي موږ پلان ملک غواړو موږ خراسان د نړۍ هر غافل په اذان وي خو
زبلال خوب ولي جهان ويخوم زبلال خوب ولي جهان ويخوم